الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد د روزمره ژوند د آدابو په سلسله کې چې کومه بلار باندې د تلو آداب ذکر کول مباغي کې د ټولو نه اولنې ادب موږ دا ویلو چې کله موږ په لار ځو بغیر ضرورت نه یو خوا بل خوا شاته نه کتل ځکه په دې سره یو خدای چې انسان د نظر د خراب لګېدو امکاني دویم د خپل مقصد مؤخر کیږي ورستو کیږي دویم ادب دا بیان شو چې کله موږ په لار ځو په لار کې میلاویدونکي خلق ناس خلق هغوی ته سلام کو او د دې ادب یو برخه دا هم ده که چېرته په لاره کې ماشومان هم میلاو شي نو سړی ورته سلام کوي ځکه نبي علیه الصلاة والسلام دا عادت مبارک و دغه شان دریم ادب مونږ دا ویلو چې کله هم مونږ په لاره باندې ځو په عاجزۍ سره ځو د تکبر تله نه کوو ځان اوچت او غټ نه ګڼو د ځان نه متاثره کیږو نه بلکې په عاجزۍ سره ځو د یو بنده په شان دا شان د په لاره باندې د تلو یو ادب دا دی چې کله هم مونږ په لاره باندې ځو دې ته ګورو چې په لاره کې داسې څیز خو نشته چې د چا د تکلیف باعث جوړېږي چې هغه مونږ د لارې نه لرې کړو په لاره کې داسې مونږ هر یو څیز ووینو چې په هغې باندې چاته تکلیف رسېدی شي نو هغه څیز مونږ د لارې نه لرې کوو د دې دپاره چې الله زمونږ نه په دې خبره باندې رضا شي صرف او صرف په دې نیت باندې چې د نورو خلقو سهولت وشي حدیث کې راځي ابو هريره رضی الله عنه روایت ته صحیحینو دواړو ذکر کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي یو کس روانو په لاره باندې او په لاره کې د غنو ډکه څانګه ولیده دغه کس ولګېد او دغه څانګه یې د لارې نه لرې کړه الله رب العزت ته د عمل دومره خوښ شو دغه ورته قبول شو چې دا سړی وبخو د ګناهونه ورته وبخو په دغه نیت باندې مونږه د لارې نه د تکلیف څیزونه لرې کوو نو څنګه چې دا ادب دی چې د لارې نه مونږه د تکلیف څیزونه هغه څیز چې بل ته تکلیف رسوي یا بل باندې بد لګي هغه ته لرې کوو نو دغه شان دا هم ادب دی چې په خپله باندې مونږه په لاره کې داسې څیز نه غورځو چې هغه نورو خلقو ته د تکلیف سبب جوړېدی شي ګندګي بیکاره څیزونه داسې څیزونه چې په هغې باندې څوک خویږي یا غبط ښکاري یا هغه د چا د تکلیف باعثي د داسې څیزونو د غورځولو نه ځان ساتو الله دې موږ د عمل کولو توفیق